سلیم راز صاحب د خدای پاک وبخښي ما ورته چې لکه یو پښتو کې دی لاس ماتو یو خو یوسفزۍ ژبه هم ګډوډه کړه زما سرای زما الهی زما درمان محمد نورالمین یوسفزۍ د خدای پاک خوشحاله کړي یو ځل هغه دا هم ویلي وي بس نور شاعر ته حاجت نشته دا زبردست ګزار کړی دا ډېر ښه ده چې بینوم د یوسفزو په غوږو واورېد ګونه زیړه مغولوالو کې به دم نه و بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولو نه اول تا ته په ډېره مینه هرکلی کوم سردار صاحب او ستا ډېر مشکور یم چې ته رالې او دې خدمت ته ملا تړلې ده موږ له هم ستا په شان ځوانان پکار دي الله به خیر کړي هر څه به سم شي که خیر وي زه جي د یعقوبي کلي پښتون یم د پلار نوم مې درداد خان دی سن 1940 زما پیدایش دی زما نوم شیر افسر خان و دا ما ته بیا مور وی شپږ میاشتې پس ستا پلار کور ته ورته راغی چېرته دا شیر خان نوم زما نه دی خوښ نو د نوم امیر محمد خان شو نو دا که وخت نه بیا د امیر محمد خان شو قرآن شریف خو چې د الله فضل دی د موږ په جومات کې فقیر شاه استاد به ورته امام زموږ ښه زوړ سړی و ډېر ښه سړی و د موږ ټول خاندان تقریبا قرآن هغه سره ویلی د فقې ته کتابونه هم سکول ته بس غوا تقریبا بس کلی ارڅۍ ته پکې لږ تللی یم موږ به چې ټولو څلور لوڼو او یو هم خور و بس بچي خو زما څلور لوڼه دي او پنځه مې زامن دي یو فدا محمد خان ارشد علي خان فقار علي خان محمد عادل امیر یحیی امیر د دې نه پټ دا شاعران ما ته وایي چې جی ستا زامن ډېر ښه سړي دي زه هم څنګه وي دي تا سره ډېره مینه کوي او دویم خبر دا چې دي موږ خو ځونو هغه زامن خلک وایي چې تا ډېر دي اوزګار دي پټ وي او دي چې موږ راشو نو موږ خدمت ته سم ګډېږي شاعرۍ سره ډېره مینه ده د ما کتابونه ګوري او ښه پوهېږي هم په هر څه باندې تکړه دي زما یو نسی جي اسامه نوم یې دی لور د ډډې نه یو چې کوم دی اوس خو میجر دی فوج کې دا بل چې دی نو بس خو ډاکټرۍ کې لږ وخت ورته پاتې دی او ښه شاعر دی چې نوم لیکي نوم یې رانلی ښه و باغي ما وایي چې ته ډاکټر شې ورته مې وایي چې ته ډاکټر شې او تا بورډ لیکلی چې باغي دا خوند کوي مې دا داسې بدرنګ لفظ د خوښ کړی نو یې څه ولیکم مې مفکر وی به دا مې خوښ شه چې نصیرین هغې هم زما ډېر خیال ساتي خاطر مې کوي ټول که زما وروڼه دي هم په ما مین دي چې زه به چې کلاس کې ناست یم که نه نو هم به زه ګورېدم ځان سره کله کله به مې لیکل کول خو کله چې د سن 1965 جنګ شروع شو هندوستان سره صدر عبدالله وبخښي هغه زموږ صدر و د هغې شاستري و هغه وخت کې زه مکمل میدان ته راووتم یو دیني جذبه باندې او مشاعرې به هم کولې او لکه ډېر زیات د خپلو فوجانو به هم صفت کو خپل حکومت له به ملا مضبوطوله په شعرونو کې او بیا ډېر ملګري راغونډ شو لکه فرید خان شهدا صاحب پکې را ژوندی شو قمر راهي صاحب پیر ګوهر دي او ولی محمد طوفان صاحب د مهدي شاه باچا دي دا ټول بیا موږ به ځای په ځای یو ځای کېدو هندوانو خلاف به هم ادا کوو زموږ خو چې دلته ړومبنی تنظیم یوسفزو پښتو د بیجرګه وه چارباغ زموږ مرکز و زموږ دفتر هم هلته او زه صدر وم اول بیا ورو نور یوسفزي هر څه پیدا شو نو ما وایي بس دا کار اوس روان شو خپل سمې خپل چې خداداد کوم دغه دی که نه هغه بس وایم او کوم خپل نقطه نظر چې مې دی دا صرف دین دی ځکه چې رحمان بابا هم وایي په دنیا کې که څه کار دی خو د دین دی د دې کار په کننده و آفرین دی نو خو ډېر دي 10 کتابه مې دي که نه اور یو کتاب 300-400 صفحې دا د ما چاپ شوي کتابونه دي چې سردار صاحب لومبی کتاب دی بانګ سبا 370 صفحې دریم ورپسې دی رازونه 323 صفحې دریم ورپسې دی اطمینان 324 صفحې څلورم ورپسې دی ارتقا 311 صفحې روحانه حقیقت دا نثر دی دا 10 صفحې دی بحر عمیق 560 صفحې زما گل 300 صفحې فکر بقا 330 صفحې افکار خادم 332 صفحې اول الله ومنه بیا د الله ومنه بیا په الله ومنه مزې بیا ستا دي قسم دا خامخا ومنه او میر محمد خان چې وایي دا ستا د خیر دپاره میر محمد خان چې وایي دا ستا د خیر دپاره داعی د دین شروع دا خامخا ومنه ما پړه کې جذبه ول د دین د حاجي محمد امین صاحب مې ډېر زیات خوښ و هغه وایي چې هغه ډېر زیات عاشق الرسول تېر شوی دی که نه داسې چې کوم دی نور نو هغې تر به کله کله د اورسونو له وتلم یا به تپوس نه کړم خو زما کې هغه شیرشاه ترخوي د ما دوی ته وایي چې دا ستا والد صاحب کې خودي ډېره زیاته ده لکه بکول ګران دي دی دا بیا هغه ما ته وایي زما دوی ورځ د تحصیلدارۍ ته امتحان ورکو نو هغه وایي چې زه کله پرچه وکړه یو کس به په مونږ ګرځېده ترخې به یې نیولو سره څه به نو
هغه ما پرچو خو هغې کې لیکلو چې تاسو د خپلې خوښې یو شعر ولیکئ نو ما پکې دا جي ستا دا شعر ولیکه چې په بهتان نه بدنامېږي ما نه خیر نه بدرنګه ښکلې کېږي په جهیز پښتانه وایي یا نر او یا چاکر شه مولانا وصولي وکړه د تبریز مولانا روم دا کته چې دا نو دا خو که لږ غوندې وویل اسونه هم کار اخیستلی زه درته نومونه نه علم ښکاره خو ما ته کتابونه کتلي چې په هغې کې اکثر اشارې یوسفزو ته د بزدلۍ شوي وي اشارتن غوندې به په یوسفزو ګزار شو نو لهذا ما دا کته ولیکله چې بینوم د یوسفزو په غوږو واورېد ګونه زیړه غلوالو کې به دم نو چې توره د مړانې پټېږي وجه دا د یوسفزو سره قلم نو دا نه چې قلم نو زه سردار صاحب د دې لږه تشریح راته کوم قلم بویا شیشنجه چې قلم وښودی سړی پانتې شي سکول ماسټر چې قلم وښودی سړی خارج شي او چې وړوکې الف لیکي نه هغه څه قلم دی نو موږ سره به قلم وښو په نسبت د خوشحال خان خټک دی یا د خلکو لږ کمزور یو نو ما ته بیا روشن خان کاکا خو دې په شونډو ښکل کړم او ملک اسواد ته هغه یو پمپلیټ دی د روشن خان بابا نو هغې کې دا کته هغه ولیکله ما ته یې به دا کته کافي ده نورالمین یوسفزي د خدای پاک خوشحاله کړي یو ځل هغه دا هم ویلي وي بس نورې شاعرۍ ته حاجت نشته دا زبردست ګزار کړی موږ له دا ډېره ده او ولي خان مې ډېر زیات خوښ و جي سمه خبره ته کوم یا ډېر قابل سړی و او باچا خان مې هم خوښ و لکه د باچا خان اوس بعضې خبرې چې کوم دی نه هغه رښتیا کېږي ولي خان بعضې خبرې چې کوم دی هغه رښتیا کېږي دا ده چې هغه ډېر ولي خان یو ځل فیل شه بیا ورته مینتونو شو چې ودرېږوي نه بس قوم نه خوشحاله نه ودرېږم نو دا جدا خلکو جي هغه تدبر هغه سیاسي بصیرت خلکو کې نشته جي حج له تللی وم نو زه کعبې ته ما چې مونځ کوم مازدیګر مخامخ کېناستم داسې لږ قدمونو کې نو قلم مې راواغست او ومې لیکل کعبه راته مخامخ واته قدمه کې ما د لمنې نه کلک ونیوې او ستا خوښه ده مناسب نه دي بېنوا پاتې کېدل حرم کې 1919 اتیا دېرشم د مۍ دی نن مازدیګر مانځه نه پس کړم دا لیکل حرم کې دا خاکسار منزل چې و مردان کې دې کې به زموږ اکثر میټینګونه کې به ټول شاعران د مردانو موجود ګل امیدي درویش صاحب دي ټول که نه او موږ به هم تلو نو دا ته ډېرو تنظیمونو کې به زه تلم راتلم ورله او خدمت چې کوم دی نو هغه خو دا شوی چې کوم دی به زه ناست وم که نه ستا دواړه لکه یو ځای کې مشاعره وه او ډېر ګڼ خلک وو د یو لوی سړي زوی پاتې د لوی سړي خدای پاک ته داسې اشارې وکړې چې تا ډډهوالې په محله کې پروت دی په لا مکان کې او موږ دل شو موږ د ظالمانو دلته او مخامخ ته نه دی ما سره اجمل خټک ناست دی تکریم الحق کاکا خیل ناست دی ډي راسره ناست دي ما د سټیټ سیکرټري داسې کې مې ده پسې ما پاس وه هغه خو ته زما طبیعت معلومه نه هغه سر ړکوه مې سر مړ کړو که نه په خپل درده مې ودرېږم څه نو مجبورن بیا چې خلکو تړقار خوشحاله شو خلک چې هغه راپاتې که نه ملغم دی زخمي رونونه او دا که نه نو چې زه ودرېدم مې رونه زه غزل نه یم زه دا رور سره یو دوه خبرې کوم راکه مور چې زما نه مخکې وینا وکړه چې دې کور ته لړ شي ډېر خپل ټول الویال راجمع کړي هغوی ته دې ووایي چې په ما جنازه مه کوئ ځکه چې دې په خدای زورور دی نو جنازه خو یو اجدي بیانول دي چې موږ وبخوه موږ دا ته دې درغه ګناهګار دی نو دې خو راځه چې څه ووایي دا دې په خدای زورور دی نو دې خدای پاک معده کنډر کې وځي نو جنازې ته تاجت دی معده ته صرف دا وایم چې ته به جنازه نه کوې په ځان باندې خلکو ته ووایه خلک اجمل خټک دي عمریان چې وکړي چې بیا نه کوي مې زه ناست یم او ته د اسلام خلاف خبرې کوې مې شاعري هر څه پې جوړه کوم خو د اسلام خلاف خبره که په عمل مې کمزوره دی یا د دین خبره یا د پیغمبر خلاف خبره دا نه منم ټنډه دا راځي چې سر به زه وګورم خو ناراسته مې نه ده کړې خپله ټوله ځواني مې پکې دله کړې ده او هغه شعرونه دي خو زه کم تا ته ووایم یا څه ووایم که نه یو شعر درته وایم زه چې پرې راتلم خو بس ازغنه هم بدبویه وه نو څه که پس ته تګ نه مې په لار ګلونه ونولې زه چې درته وایم په زاهد ګلونه ونوله نو ته زما له قصده په میخوار ګلونه ونولې داغ د که په ژوند د یوسف د میر محمد خان دړګې داغ د که په ژوند د یوسف د میر محمد خان دړګې څه که پس د مرګه مې په مزار ګلونه ونولې که نه سردار صاحب چې مشر خو زما دی چې هر څه پکې شته ګوره زما لارښود زما رهبر زما کاروان محمد زما آقا زما پیشوا زما ایمان محمد زما ارزو زما امید زما ارمان محمد زما سراج زما الہی زما درمان محمد زما فاتح زما شاہد زما بشیر محمد
زما حامد زما محمود زما تدهیر محمد زما اول زما آخر زما امیر محمد زما رسول زما مقبول زما منیر محمد زما مبشر زما مطهر زما داعی محمد زما تاجدار زما سردار زما امی محمد زما فرار زما ممتاز زما قوی محمد زما رجا زما طه زما یاسین محمد. هغه سبزلی حسرت سے راغلی نو چې هغه راغی ګپم لګاو ناغم دا خبره وکړله چې یاره موږ پښتانه په ژوندوني بالکل له چا خیال نه ساتي وی هم دی نو په موقع باندې کورونو یوم زمونږ جی صاحب وی هغه وی چې بیا بیا یو سړی څوک به ځان له نیکه کوي څوک به ځان له سکي اوس د چا خپل نه خیر دی لجم دی زه خو دا وایم دې تر اکثر ګپ لګوم مې تاسو شاعري کړې ده او دا تاسو جهاد کړی دا تاسو لپاره ان شاء الله د خلاصي او ذریعہ ده دی په خپل هم وی کنه شکر دې د امیر محمد خان چې زسترګې لرم د کلم سکه میړنده چې غزل لیکم لیلا به د مشانوده ده چې غزل لیکم کلا رشومنی مشپده چې غزل لیکم زه تمخیدی خبرو ستړي کړم ګیلې پاتې دي د دې په خله یو ټپه ده چې غزل لیکم شکر دې د امیر محمد خان چې زسترګې لرم د کلم سکه میړنده ده چې غزل لیکم. ما یو شعر دی پښتو انګلیش او اردو خوړه سبې ننګې د پښتنو خوړه پاتې دی نوی رسم الخط چپه کړه دغه بیا سمه په حملو وخوړه. سلیم راز صاحب د خدای پاک وبخښي ما ورته ویل که یو پښتو کې دی لاس ماتو یو خو یوسفزو ژبه هم ګډوډه کړه باغ د یوسفزو د نه ملګرو څوک تانه نه کړي او دور او ځواني لاړه زما او ځواني لاړه دا مې هم یو نظم لیکلی باغ د یوسفزو د نه ملګرو څوک تانه نه کړي نو هغه ته مې ته کم دی یاره دا زما وس په جي نه رسېده دا خو دا چې خپلې ژبې دي خپلې یو بل ژبې سلې لړۍ وی لړلې څوک چاله بیا یو نور دی چاله بل نور دی. اوس شاعران چې کوم دي که نه هلکان د په چا اعتراض نه کوم خو د مناسب باید دی کې نو هغې ته ګډې وډې ووایي او کله د چا خلاف او کله د چا خلاف چې هغه معیاري شعرونه نه چې هغه ستا مقابله جوړه شي او ټول دا د موبایل دور دی بس دې پسې ګرځي دی راځي دی شی دغه کوي باقي چې کوم دی نو اوس خو زه د څلور نیمو شلو کالو ته نږدې کېږم نو زه به اوس څه وکړم زه خو یم چې جومات کې ناست یم بس قرآن نه مې سر نه اوچتولی چې دا که نه او بیا هم چې کوم دی په بعضې وخت راشي نو لړ شم وله هغې خاندي چې ایسر ته خو ډېر په کړاو را دی خو ته په تکلیف را دی که نه خو خپل ځان ورسوم خوښ مې شاعران هغه شاعران چې هغې د قوم خدمت جذبوي او هغې کې د خپل دین جذبوي نو د شاعري ښه شاعري دي. پیغمبر علیه السلام یو صحابي سره په سورلی سور و نو هغه ورته شعرونه ویې په لارې نو پیغمبر ورته ورته نور ووایه وی نور ووایه دوری خوښ شو وی نور ووایه نو شاعري ښه شاعري خو دا ده چې بعضې شاعرانو د چاپلوسۍ په وجه یا یو خان په وجه یا یو نواب په وجه څه غلط عمل شوی که نه نو هغه بلې شي. زه په خپله عاجزۍ کې سم نواب یم د اغزو په منځ کې اوسمه ګلاب یم ته لا اوس په مات ستار تارونه اچې او زه ښکاره سور شوی نغمه ور ښکاره رباب یم. پولیس والا به هم نه ولاړو چې زه به کوم ځای ته وختم سټیج ته که نه د جي ولي خان دربند ته ولېږلم د اجمل خټک څلور ورځې خدمت مې وکړ بیا یې ته دربند ته لاړ شه جلیل خان بابا نوم یې و د زیدي هغه زموږ د پارټۍ نه ولاړ او د موږ هغه وخت نښه یوې وه یوې مستان خان ورته د مسلم لیګ نه ولاړ نو مستان خان مالدار و هغه غریب و نو موږ ته ولي خان وایي تاسو د خدمت له لټې نه چې موږ لړو نو موږ دربند ته ورسېدو نو سین به داسې شاته بیده او موږ له یو کوټۍ راکړې هغې کې موږ اوسېدو شاکر الله باچا د ګوجرو ګړی د ولي خان د باچا خان خیلاتو هغه زموږ مشر و او هغې کې موږ ګرځېدو او دا به تشکیل لا کړي چې دی پلانې کړي چې په ګټو به وختو په کړونو به وختو موږ له ووټه خلکو موږ نه پېژنو تاسو کومه پارټي یې په هر کیف یو ورځ موږ ماښام ناست وو یو سړی راغی سلام نه پته وي چې امیر محمد خان کوم یو دی شاکر الله باچا ورته داسې ګوتونې وي دا دی ناست دی وي دا لایي نواب راغلی دی په فلاني هوټل کې ناست دی او د سره ملاقات کول غواړي نو ما داسې شاکر الله باچا ته وکړل مې لاړ شم چې اجازت دی نو هغه ویې بالکل لاړ شه لاړم نو هغه سره تقریبا 8 کسان د ټوپک والا هغه نه چا وناستو نواب که نه دی بره ناست و هغه ښکلې سره ږیره او ښه کولی په سر وه او ما ته پاسېد او ډېر ښکل کړم راویني وم زه کېناستو پر سټیج ما ته یې بچی ته خادم صاحب مې وي تا سره به غم چې زه څه شي لرلم زما نوکران د ورځې راځي دي بازارونو ته سودا مودا لاسو کته چې راشي نو ماسخوتن ما ته وایي چې دی ثوابین یو لږ راغلی دی هغه تکرکین هم خلک جاړي او چې هغه نظم وي هم خلک جاړي ټول خلک یې ګډوډ لري بس خلکو له پس به منډې وکړي
نو دا ما وی چې تاسو سره ملاقات کوم مې ډېره مهرباني ده تاسو شکریا ادا کوم چې خبره ترې شو چې مې کېک مې کړو عمر باندې کوم بیا وی تاسو ضرورت ته وغواړه ما یې ما او که ضرورت شته او که نه ته تاسو وغواړم نه په درې ځله غریب خدای پاک دې وبخي کومړي ما ته بار وي چې څو وای کنه دا تاسو کیسه نه کې سره وغواړم مطلب دا چې ډېر څه در کومه نو به ما مې یو پیسې نه چې والي تر اربونو پورې نه قبلوم نو بیا تر ورخه چې بیا مې دا خبره وکړه ته مې دا چې دا کافي ده چې ما ته ملاقات وشي ته زما د ملاقات ارزمن وي که پیسې پکې من درال دا ملاقات خرابي زه نن کول ته وایم کنه شول دی د هر سنه مخکې د الله پہچانو کی هغه پته بیا په هغه لار روان شي چې په کوم لار د دوړو جهانو کامیابی ده او بیا د ځان د نفاق او د نفرت د مامي لري کی اتفاق مینا محبت او ورولي او بلکراولي او خو تعلیم او علم حاصل کی او خلق له در منجور شي